نجیب شینواری سپیکس نه افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان هندوستان په لوبې په اړه وروسته خبرې کوم، خو راځو اول ګورئ اما چې کوم سکواډ سلیکشن کړی و که نه، موږ هم دې دپاره ویلو چې د افغانستان 30% چانس دی او د انګلستان 80%. هغه ځکه د افغانستان سکواډ سلیکشن ټولو نه مهم دغی. دویم سټپ چې دی بیټینګ، چې هغه یې څنګه سیټ بیټینګ روباسي. دریم بیا بالینګ فیلډینګ دې ته راځو. اول راځو ګورئ هغه د کرکټ پوهان خو خیر هغه خپل نظر ورکوي، مګر ناپوهان چې ولا ما وی چې کیس احمد نو 4 سپینران په دې ټیم کې وروره زه پوهیږم چې دا پرت وکټ ته، دا د دنیا فاسټست وکټ ته، مګر دې وکټ کې چې دی دا لانګ باونډریانې دي او د انګلند پلیران چې هغه ټول شاټونه وهي پیش. نو کیس احمد غوندې ریس سپینر چې ارسره یو طرف نه راشد خان 4 اوره 12 رنز بریلیانټ، بل طرف نه باید تاسو سره اټیکینګ آپشن چې هغه وکټ ریس سپینر درته واخلي. نو دې د خاطر موږ وی چې 4 دي سنار بیگ ډیل تا هغه بیټسمنان کومه توره کوي. نو دې د خاطر اوس راځو د افغانستان بیټینګ ته. ګوره حضرت الله زازی موږ نو انکلود کړی. حضرت الله زازی نه ما ته معلومات کیږي چې چرته کولای شي نشي کولای. نو انګلند غوښنه چې چټي ورته موقع مو ورکوي خبدای اخو نه شو چې هغه ریاض حسن او داخلك، مګر وسنی سکواډ کې درویش رسولی صاحب دا پکې موجه چوله. نو خبدای چې افغانستان دا اوپننګ ته عثمان غنی او رحمان الله ګربوسکی، وان ډاون ور سره ابراهیم زادران، نمبر 4 محمد نبی. ګوره نن ځان نه نجیب الله زادران مخکې راويسته. وروره ته فینیشر نه، تا سلو نه زیات T20 کړي، ته باید گیم کیری کې کپتان ریسپانسیبিলিټي واخله، ذمہواری تا باندې څه پریشر دی. مشته معلومات دی انګلستان نه نسو ګټلای، مګر ګټلې وا لوبه کنن مونږ 150 سکور کړی وای. یو امید باید مشترک چې دینه روسته هغه کومه خبره چې زه کوم دا د ځانه نه کوم چې راز تاسو خوشاله کوم چې افغانستان ټیم نه، ما ته معلومات دي چې د افغانستان ټیم 150 رنزي وکي یا پورته موږ نه ګوره ټیمونه نشي کولای. موږ د دنیا ټاپ کوالټي سپینران لرو، موږ ډېر ښایسته بالینګ اټیک لرو. نو نبی صاحب باید مخکې راشي، بیا د 5م درویش رسولي او 6م نجیب الله زادران او همداسې فرید ملک په ځای ښه آپشن ګورم دا کیس احمد دی چې دا راولي. ځکه او یو بل شی عظمت الله عمرزي صاحب تم په کار دی چې اوس لږ خپل بیټینګ باندې کار وکړي. زیات ضرورت به د بیټینګ راځي ځکه دته یو ورکول کیږي. بالینګ هم که ضرورت دي نو زیات دی ول ورکړي، که نه نو بیټینګ کې باید دی خامخا کلیک شي. نو دغه د افغانستان ضرورت دی انشاءالله. گیم دومره بد نو، امید مشته په راتلونکي کې به خامخا یو څه بیټ کو. زموږ تر زامن هم شته هلته خو به بیټ کو، خو نورم نو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ مهمې لوبې په اړه به ویډیو دې وروسته کومه. تیار رهو.